اتم دعا دا روایت دا امام مسلم دا امام مسلم دا حدیث روڑے دے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نرا نقل کی انہو کان یقول اذا اوا الى فراشه رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کل اخبری تلائی لراغے نو دا دعا بے بختا اللهم رب السماوات ورب الارض اے اللہ چھ رب دا اسمانونو او رب دا زمکی ورب العرش العظیم او رب دا لوی عرش ربنا ورب كل شيء رب زمنگی او رب دا ہر شیزی فالق الحب والنوى چون کے دا دانی او دا اڈو کی یعنی چون کے دا دانی او دا اڈو کی اغا اللہ دی ہر زڑے کے دے ہر دانچی دا ہر اڈو کے اللہ رب العزت اغا نیمی اغا چون کے دا گئی دے او بیچی صدا گئی نروباسی ایتی روباسی ومنزل التوراة والانجیل والفرقان او ترا کزون کے دا تورات او دا انجیل او دا قرآنی قرآن تے فرقان ہوئی فرقان یعنی دا حق او دا منس دا حق او دا باطل پا منس کی فرق را وستون کی یعنی قرآن چی سوکوئی نو دتا حق او باطل سشی واضح شی وتا لار وتا منس کی معلوم شی چی حق داده و باطل داده ذکا بعض خلق بتا منکی دا قرآن دا ازده کولونا دی قرآن تا ازده کی بیتا تا حق و باطل اغا واضح کی اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیته پناہی غوارم پتا سر دا شر دا ہر ضرری شیزنا چی تنیون کے دا حغی دا تندینا دی سا مطلب دے چی اللہ دا ہر شی نیون کے دے تندینا نا و ہر اغی شی چی تی نیون کے دے تندینا سا مطلب دے تندینا اللہ نیولے ستاسو ذہن بلچی تتلے تا زوان بے سوال پوانی بارک اللہ فیک دای جواب دی چی اللہ یو شیز دا تندین نیولے مطلب دی چی دا شاید اللہ با قدرت کی دی دی تو تندین نیوا یعنی یا اللہ دا شر دا ہر اغا شیز نمی وساتا ہر اغا نقصانی و ضرری شیز نا بلکہ دا ہر شی دا شر نا چی تنیون کے دا تندید آگئی ہر شی مالک اللہ دی اس کہ شیطان دے پا شیطان کے شر دے دے شیطان مالک سوک دے اللہ دے شیطان مالک نہیں دے دے بل سدیسی زناور دے ضرری تال ضرر در کولیش مالکی اللہ دے پشپکی شرشتی دے شپی مالک اللہ دے او دیسی بسی بیازا ہر شی چی پا دنیا کی دے دا دا تندین چانی ولے دے اللہ نہیں ولے دا تندین نیو مطلب سی یعنی قدرت کی راتلا چی اس طرح اولے گی مخلوق دا تندین ہونی سی دا ستا پا دائی کی شو پا طاقت کی شو کن او تندے عزت من زیدے پا انسان کی نزکہ دا خبر اکر اللہم انت الاول فلیس قبلک شئی یا اللہ تا اولنی بس نشتی مخکستان سسیز تا مخکینی او تا اولنی معنی دا دا چی دا اللہ نا مخکی سوک نشتی اللہ وو او دے او حدیث کی رضی اللہ وو او ہی شینو اللہ وو او ہی شینو وانت الاخر فلیس بعدک شئی او ارستنے ہم تی بس نشتی ارستستان سشے یعنی اللہ خیری پاتی کی دن کے دا ہر سوارس او دا ہر سپاتی کی دن کے اللہ تی اللہ اولا نیم دے او اللہ آخر نیم دے نتی مخ کی سوکشتی نتی ارستو سوکشتی وانت الظاہر فلیس فوقک شئی او تخکارے بس نشتی دا پاس استا سشے
دې څه شی نشته چې هغه په الله د پاسه او د الله نه زیات ښکاري. وانت الباطن فليس دونك شيء، او ته پټ یې بس نشتی اخوا ستانه څه شی. ترجمه وشوه خو چې څو پورې ته د استاذ او عالم سره نه ناسته پې نه پوهېږي. او دې څه مطلب ته پټې اخوا ستانه څه شی نشته. معنه دا ده چې الله هغه ذات دی چې هره پټه خبره او باریک چیز ورته معلوم دی، او داسې څه شی نشتي چې د الله او د یو شیز په منځ کې حایل شي. نو ځکه الله ته وانت الباطن، ته پټې، د الله نه اخوا بیا څوک نشتي چې د الله او د دغه شیز په منځ کې حایل جوړ شي. الله خبر دی د هر سره، د پټو او د ښکارو. اقضي عنا الدین، ادا کړه ما نه قرض یا زمونږ نه قرض. واغننا من الفقر، او غنی کا منگ د فقر نه، غریبی نه، یعنی د غریبی نه بچ کا. په موږ باندې مالداري راوله. د بعضو ته چې دا قسمه دعاګانې وایي دا یادوي دا یادوي، دا قرضو مسله پکې ده، بیا یادوي چې د قرضو دا ټکی پکې راغلی او د مال دا قصه به کي که نه، نو دې ته سخت خوشحالوي. بیا ځکه دا خبره یاده کوي د الله د بندګي ګوره دې دپاره سب نه کوي چې د مسلې حل شي او قرضې ختمې شي. دا به د الله د رضا دپاره لګي. نو رب العالمین به دله قرض هم ختم کي، رزق به دله هم پراخه کي. دا نه چې د اول سر نه بس ته دقه یو خبره دې راټینګه کړې ده، قرضه کته او قرضه بره، الله به زما قرضې ختم کړي او سپینه ټوپۍ دې په سر کړې ده، تسبیح دې لاس کې نیولي دې دپاره چې الله دې مالداره کړي. دا څه خبره شوه؟ یو سړی به بندګي کوي او دا به یې سوچي چې الله دې ما د سره مالداره نه کړي چې الله نه یې لیکلي، خو زه خو به د الله بندګي کوم. الله زما رب دی که زه غریب یم او که زه مالداره یم. وایي زه به د الله بندګي کوم که زه بیمار یم او که زه روغ یم. زه به د الله بندګي کوم که زما بچي او که نه. زه به د الله بندګي کوم که زما مسلې یي او که نه، که په ما راحت وي او که په ما سخت وي، که په ما خوشحالي که په ما باندې غم. الله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. بس خلق د الله د بندګي داسې په یو لالچ باندې کوي، په یو مقصد یې کوي. نو که چېرته خیر ورته ورسېدو نو سخت مطمئن شي، یاره مزې ټولې به دین کې دي او زار شه او قربان شه د الله د دین نه. وإن أصابته فتنة، او که چېرته امتحان پرې راشي انقلب على وجهه، واوړي د دین نه، خسر الدنیا والآخره، دنیا او آخرت دواړه تباه و برباد شي. په بعضو خلکو داسې بندګي د الله سره، یعنی که الله پې رزق پراخه کو دومره خوشحاله وي، سحر ماښام سبحان الله والله اکبر وایي. او که چېرته ده د تکلیف را ورسېدو دی دینداره دی، بیا که دینداري هم پرېږدي، پوه شي چې د دینداري د الله د رضا کولو دپاره نه وه، د نور څه مقصدونه او دنیوي. ها انسان د الله د راضي کولو دپاره بندګي کوي، الله وله دنیوي فواید هم ورکوي. خو که الله دنیوي فایده هېڅ نه ورکوي بیا هم بندګي کوي، بیا به هم کوي. د رسول صلی الله علیه وسلم حالاتو ته وګوره، غریبي په هغه راغلې وه که نه وه؟ که ستاسو دا مطلب وي چې په دیندارۍ کې سراسر مالداري ده، نو رسول صلی الله علیه وسلم ته وګورئ، صحابه کرامو ته وګورئ، او اوس هم دینداره خلکو ته وګورئ، اکثر کمزوري. ځکه چې څوک د دیندارۍ دعوو کې به ده باندې به امتحانونه ډېر راځي. نو که په دې سوچ لګیایي چې الله به زموږ دا قرضې ختموي د دې مانځه سره، او د دې اودس سره به زموږ رزق پراخه شي، او د درس سره به الله موږ له بچي او ښځې راکړي، نو بندګي خلک په دې نیت نه کوي. دا وروستنۍ خبرې دي که یو سړی دا ووایي چې الله برکت واچوه زما په رزق کې، زما په مال کې، قرضې راکړه، هېڅ خبره نه ده. دا نه چې ته بندګي صرف په دې نیت باندې کې. نو ځکه مې ته دا دعا به
بعض ښه په خوشحالۍ یادوي. ولې قرضو خبره پکې نو یاد یې کوي د شپې د اوده کېدو ذکر هم دی، قرض به دې هم ختم شي، الله به دې د غریبۍ نه مو وساتي. ما په دې کتاب کې یو خاص عنوان یې ښودلی د قرض د ختمولو لپاره دعاګانې را به شي. یو دا دلته یاده کوي دې سره الله قرض ختموي. د شپې وایه خوب ذکر تیم وي، د الله صفات تیم بیان کړو، قرض بدنم ختم کی، رزق بدل